د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پنجشیر کې امنیتي مسولین ویلي چې د دغه ولایت له هغو زیرمو د وسلو او مهماتو انتقال مخ په ختمېدو دی چې کلونه دغه ولایت کې په غیر قانوني توګه زیرمه شوي وي. مسولین وایي ټولې وسلې او مهمات په خوندي توګه پلازمینه کې د دفاع وزارت رسمي زیرمو ته انتقال شوي چې لیږدولو یې کابو یوه میاشت وخت وغوښت. بل لوري ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ مسؤلیت دی چې افغانستان د ابادۍ لور ته بوځي. چین وایي نړیواله ټولنه د افغانستان نور د ابادۍ لور ته بوځي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د دې شل هیوادونو په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان پر دوه لارې ولاړ دی چې یوه لار بربادۍ او جګړو ته ځي او بله لار بیا ابادۍ او ثبات ته روانه ده. هغه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي څو د دایمي ودې پر لور روان شي او په سیمه کې روانې اندېښنې او بېثباتۍ له منځه لاړې شي. نریندرا مودي وایي په دې سختو شرایطو کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ یو. هند وایي دوی په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو اندېښنه لري، خو سره له دې هم دوی د افغانستان له خلکو سره ولاړ دي. او قطر وایي د نړیواله ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړیتوب کې نه دی. د قطر یوه لوړپوړي چارواکی وایي د نړیواله ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندل په لومړیتوب کې نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطني نن په دوحه کې وی امنیتي غونډې ته ویلي چې بشري مرستې د نجونو تعلیم او له افغانستانه د مسافرو امن او عبور لومړیتوب لري، نه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.